بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد محترم ورونه السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نن زموږ استاد درس د ریاض الصالحین نه څوارلسم باب دی، باب فی الاقتصاد فی العبادة. باب دی په بیان د اقتصاد، مطلب هغه مینره ولاره نیول او زیاته نه کول او نرمی کول او اساتیا کول په عبادت کې. په دې باره کې ډیره حدیث راغلي، آیاتونه راغلي، ډیره حدیث راغلي. موږ صرف یو آیات یا دوا آیات او دوا حدیث د دین راولو. یعنی سختی کول په دین کې نشته دی، اسانتیا ده او څومره چې وسه کیږي په نوافلو کې، نفلونو کې دا خپل وسه مطابق هغه به کې په سختی باندې راولي. خلک به زیانه کافر کې په خلکو مفتوی نه لګي، په ګناه وړو او غټو ګناهونو باندې به د خلکو مال وینا او ناموس باغه حلال نه ګرځي. کدا دی وګرځو د دین نه په دې شمنې سړی وځي. الله تعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خطاب دی او هر مسلمان او هر انسان د دې مخاطب دی. الله فرمایي چې مونږه نه دی نازل کړی قرآن د دې لپاره چې ته بدبخت شي. قرآن د هدایت کتاب دی، قرآن د کامیابی کتاب دی، قرآن د عدل کتاب دی، قرآن د رحم کتاب دی، قرآن د محبت کتاب دی. موږ دې لپاره تاسو نه دی نازل کړی چې په دې باندې خلک بدبخت شي، بلکې چې کله دې قرآن باندې څوک عمل کوي او په حدیثو باندې هغه په دنیا او آخرت کې هغه سرفراز دی، خو چې په ځان په پوي کې او څنګه چې قرآن او الله وي هغه سي هغه عمل پیو کی. ورپسې آیت کې الله فرمایي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. غواړي الله تعالی تاسو لره اسانتیا غواړي، تاسو ما سختی نه راولي، سختی تاسو نه غواړي په دین کې. په دین کې اسانتیا ده، ټول شی تاسو ته اسانه دي. فرضاً او داس نشي کولای تیمم یې تر واکړي، دا تاسو اسانتیا ده پاره ده. روزه په مریض د مریضتیا په حالت کې نشي ولې تاسو روا کړی ده. د سفر په حالت کې چې دا اوسنی حالت کې سفر سخت هم نه دی، خو بیا هم تاسو مباح ته روا ده تاسو چې ته دا روزه وخوري به ونیسي. دا ټول اسانتیا ده. مونږ ته پکې دغه کړی دا دوه رکعاته کړی دی، څلور رکعاته دوه رکعاته شوی. نو دا ټول اسانتیا دي په دین کې، خو دین کې سختی نشته دی. نو ځکه زموږ استاد د مور او د مسلمانانو د مور نه عائشه رضی الله عنها روایت ته چې نبی صلی الله علیه وسلم دخل عليها وعندها امراه قال من هذه؟ قالت هذه فلانه تذكر من صلاتها. قال مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان احب الدين اليه ما دام صاحبه عليه متفق عليه. عائشه رضی الله عنها هغه فرمایي چې رسول الله سلام یو ورځ کور ته نه وتلو او هغه سره یو خزه ناسته و. نو رسول الله سلام نه پیژن پښتنه وکړه چې دا خزه څوک ده. عائشه رضی الله عنها فرمایي چې ما ورته ویل چې دا هغه فلانه خزه ده چې دومره منځونه کوي، د شپې ټول ورځ تهجد کوي، د ورځې روزي او صدقات کوي، خیرات کوي او تلاوتونه کوي او سات د راحت نه لري. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بس ته بس ورته ویل چې مطلب دا و چې تاسو ته پاره به وته فرمایل چې تاسو ته پاره په کار دی، په تاسو باندې چې هغه څه وکړي چې تاسو وسره سي او الله تعالی چې د تاسو نه ثواب نه قطع کوي تر څو پورې چې تاسو الله ته عبادت کوي او نیتم صافي او تاسو دومره تشدد نه کوي، الله به ثواب درکړي. خو که تاسو ډیر تشدد کوئ نو الله تعالی چې دی هغه نستړی کیږي په ثواب ورکولو چې تاسو ته ثواب درکړي. تاسو په دې عبادت کې ستړي شئ او الله تعالی چې دی هغه د بنده سختي نه غواړي چې په ځامن سختي راولي. الله تعالی بنده ته دین اسانه کړی دی او بیا ورته فرمایل چې بشکا بهترین دین او محبوب ترین دین او نزدې ترین دین او قبول شوی دین هغه طریقه ولاره د الله تعالی ته چې هغه کلهږي می انسان پاغي باندې دوامدار پاتې شي تر مرګ وخت پوري. او صحابي رسول الله سلام ترازی ورته وی چې د دین شایان زیات شوی دین ماته خو څه شی زو کوم هغه ته فرض منځونه خو هغه ورته ویل چې زه د دې والله په عالم دې ما قسم چې زه به نه دا زیات کوم نه بزا کم کوم، نه به پریدم نو په کې زیاتواله او کمواله وکم. د ارکان د اسلام او د ورته خو نو کله چې روان شو صحابه ویل چې چا جنتی نه لیدل دغه سړی جنتی دی.
نو دین هغه دی چې هغه که لږ عملي ته هغې باندې دوامداره پاتې شي وایي کې داسې نه یو ورځ ښه دیندار یو بله چې ګوري بیا د ټول دین پرېښي یو ورځ ښه صدقات او خیرات کې بله ورځ بیا هغه زکات هم نه وباسي نو دغه دین چې دی دا الله ته قبول نه دی. په بل حدیث کې د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت دی هغه فرمایي چې رسول الله سلام ویلي چې هلک المتنطعون قالها ثلاثا رواه المسلم. المتنطعون دا درې واري ویلي چې هلک متنطعون نو وی چې دا هلاک دي. نو بیا رسول الله سلام دا خبره کوي چې دا خل چې هغه متنطعون دي دا هلاک دي. دا څوک دي؟ دا هغه کسان دي چې هغه بې ځایه سختی کوي په دین کې غلو کوي، په دین کې زیاتوالی راولي او د اسانتیا په وخت کې سختی کوي او سختی په وخت کې اسانتیا کوي. دین د ځان نه جوړي که یو سړی لږه ګناه وکړي هلته وایي کافر شو، د هغې مال او د هغې وینه ځان ته روا بولي، یا په ځان باندې سختي کوي چې یو شی کولی نه شي او هغه په هماغې باندې دوامداره او فرضاً ټوله وخت روژه ونیسي یا ټوله دا منځونه کوي، دنیا ته وخت ورکوي او په دنیا کې په دنیي لحاظ هم دا سختي کوي او په آخرتي لحاظ هم سخته کوي. نو رسول الله سلام فرمایي چې دا کسان چې دي دا هلاک دي، دا اصلي دین ته نه دي رسېدلي، په دین ځان نه دی پوه کړی. لکه څنګه چې سلمان رضی الله عنه ابو الدرداء ته وایي چې کله ښځې ورته شکایت وکړو چې ان لجسدک علیک حق ولضیفک علیک حق ولزوجک علیک حق، او کله چې رسول الله سلام دا خبر ذکر شو هغې ورته چې صدقه سلیمان رضی الله عنه صحیح خبره کړي. هغه ورته ویل چې ستا د جسد ستا د جسم تا باندې حق دی، ستا د مېلمه ستا باندې حق دی او ستا د ښځې ستا باندې حق دی. نو فآتي کل ذي حق حقه، هر انسان ته خپل حق ورکړه. نو الله تعالی دې موږ او تاسو ته د عمل توفیق راکړي، الله تعالی دې موږ په سمه لاره روان کړي او الله تعالی دې موږ او تاسو ته هغه لاره وښیي چې هغه د صحیح دیني او الله تعالی دې موږ او تاسو ته په دین کې د تشدد نه وساتي چې تشدد موږ په دین کې وکړو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.